بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د یو نوي ویډیو سره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن غواړم تاسو سره یو ډیر مهم فعل شریک کړم چې د اتخ په نامه یادیږي. اتخ په معنا د اوسېدلو ته وایي او دا هغه فعل دی چې مونږ کولی شو 12 نور فعلونه د دې فعل سره په وروستي حال کې یا پس کمپوزي کې استعمال کړو یا یې وکاروو. د هر څه له مخه زه تاسو ته د اتخ فعل په حال زمانه کې کاروم او په آخر کې څو جملې پرې جوړوم. نو راځئ دا ویډیو تر آخره پورې وګورئ. Je suis زه یم. Tu es ته یې. Il est هغه ده، نارینه ته کارول کیږي. Elle est هغه ده، ښځینه ته کارول کیږي. On est موږ یو. Nous sommes دا هم د موږ یو معنا ورکوي. Vous êtes په مطلب د تاسو یاست. دا په رسمي جملو کې کارول کیږي. یو چا سره چې رسمي په ډول یا اول دفعه هغه سره ملاقات هم کړی وي او غږیږي، او یا تاسو مقابل ته ډیر کسان وړال وي، هغو ته استعمالیږي. Ils sont هغوی دي، جمع د نارینه ته کارول کیږي. Elles sont هغوی دي، جمع د ښځینه ته کارول کیږي. دوستانو اوس یو څو مثالونه د اتخ فعل حال زمانه کې جوړو. Je suis professeur زه استاد یم. Tu es très belle ته ډیره ښایسته یې. Il est étudiant هغه زده کوونکی ده، نارینه ته استعمالیږي. Elle est étudiante هغه زده کوونکی ده، ښځینه ته استعمالیږي. Nous sommes en France موږ په فرانسه کې یو. Vous êtes trop drôle تاسو ډیر ټوکی یاستئ یا ډیر خندونکي یاستئ، یو څوک چې خندئ. Ils sont célibataires هغوی مجرد دي، نارینه ته استعمالیږي. Elles sont célibataires هغوی مجرد دي، ښځینه ته استعمالیږي.